مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. دا منافقان دی کفر او اسلام په منځ کې زړه نازړه دي، نسام د دې په طرف دي او نسام د هغې په طرف دي، او هغه څوک چې الله تعالی یې ګمراه کړي نو ته به کله هم د هغې د پوره څه لیار پیدا نه کې. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. د ایمان خویندونه د مومنون نه علاوه کافرون دوستون منسئ. آیا تاسو اراده لرئ چې وګرځوئ د الله تعالی د پوره په خپل ځانینه باندې دلیل ښکاره؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بیشک منافقان دی اور تر ټولې لوندنۍ طبقه کې دي او طبقه له هم د هغې د پوره څوک مدد کوونکی پیدا نه کې. بیشک منافقان دی اور إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. مگر هغه کسان چې توبه یې ویستله او د ځان اصلاح یې وکړه او په دین د الله تعالی یې منګولې کلکې ولګولې او خپل دین یې د الله تعالی د پوره خالص که نو دغه کسان به د مؤمنانو سره وي او زر ده چې الله تعالی به مؤمنانو ته ډېر لوی اجر ورکړي.